السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ډېرو وروڼو دا رانه هغه کوه سوال کوه چې موږ ته کوشش کړی کې چېرته دغه د افغانستان د شبکو موږ ته دا سیټینګ وکړو، VPN سیټینګ چې ورته وایي. نو زیاتره دوستان په دې سیټینګ سره مشکل کې وي، نو غواړي چې هغې هم دغه سیټینګ یاد کړي. نو لومړی به موږ لاړ شو سیټینګ ته. دا سیټینګ ده، دې ته به لاړ شو سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته لاړو، دغه اول آپشن چې تاسو ګورئ، دغه آپشن د کنیکشن په نوم ده. دې کنیکشن کې به تاسو کلیک ووهئ. هغې نه بعد به راشي تاسې دلته لاندې موبایل نیټورک ته. خو دغه اپلیکیشن چې دلته جوړوم دا C7 موبایل کې کېږي ښه. نو نور موبایلونو کې هم دغه آپشن ده. نو اوس زیات ورژن چې د موبایلونو دي هغه په همدې ورژن کې جوړ شوي دي. نو ټولو همدغه یو ماډل سیټینګ ده. بیا به لاړ شو موبایل نیټورک ته. موبایل نیټورک ته چې کله ووهه، کلیک هم که. دې نه بعد به موږ لاړ شو اکسس پوینټ نیمز. اکسس پوینټ نیمز دا هم چې کله کلیک که، دې نه بعد به تاسو وکوئ اکسس پوینټ نیم هم چې کله کلیک که، په دې به تاسو وکوئ دا د ورونو ده اکسس پوینټ نیم. دا هم چې کله کلیک که، د هغې نه بعد به څه وکوئ، کلیک شو. دلته به راشو آټ ته. دغه آټ ته به راشو. کله چې دا آټ ووهم، هغې کې راځي نیم. موږ اوس غواړو لومړی د روشن سیټینګ وکړو. روشن سیټینګ څنګه کېږي؟ نیم کې به ولیکئ تاسو روشن. کله چې روشن ولیکه، دا به اوکې کې تاسې، دا اوکې ده. بیا به راشو VPN ته. VPN کې به تاسو ولیکئ انټرنیټ لومړی. انټرنیټ ورپسې به دغه ټکی یا ډاټ چې ورته وایي، بیا به ولیکئ روشن ټکی ورپسې به چې ولیکئ کام. دا مو چې کله ولیکه، که چېرته بیا هم دا ځان سره کاپي کوئ، نو دا کاپي کې دا اوکې کوئ. VPN خو خلاص شو. راشي یوزرنیم ته. دا یوزرنیم ده. یوزرنیم ته چې کله تاسو راغلی، یوزرنیم کې به دا پیسټ کوئ، او که چېرته مغه عملیه بیا هم دلته اجرا کولی هم شئ. اوکې هم که ده، دا م اوکې که. بیا دغلته پاسورډ د یوزرنیم لاندې دلته به ولیکئ GPRS. دلته چې لیکل کېږي GPRS. ورپسې دا د اوکې علامه ووهئ. کله مو چې دا ووه خلاص شو. دغه د روشن سیټینګ جوړ شو، VPN سیټینګ جوړ شو. دې نه بعد دغه درې ډاټه ګورئ، مور آپشن چې پرې راځي، دغه درې ټکي تاسو سر په سر چې دي د کلیک کړئ. دلته سیف او ډسکارډ په نوم سیف باندې کولی شئ چې تاسې یعنې دغه VPN سیټینګ ځان سره ثبتوم، او ډسکارډ په نوم چې ده دې باندې کې یعنې نه غواړم چې مثلا دا ځان سره ثبت کړم. اوس به موږ تاسو چې ووهو سیف به ووهو. مثلا سیف ته چې کله ووهه، نو بس سیټینګ جوړ شو. نو دې نه بعد به موږ لاړ شو روشن ته. دې نه بعد به موږ لاړ شو که چېرته کوم سیم کارت نوی وي، نو نه همدا اوس موږ او تاسې اخیستی وي نوی، نو هغې سیم کارت کې بیا 3G هم انسټال کړو ځان ته.
یا ان 3G ولیکو په میسج کې او هغې لارې دا 3G آپشن ورته راځي. او که چېرته کوم سیم کارت کې له مخکې نه وي ته هم دغه سیټینګ ورته ضرورت ده. راځو میسج ته. هغه سیم کارتونه چې نوي اخیستل شوي وي راځو میسج ته. دلته به لیکو ټیکسټ میسج کې. دلته به راځو کمپوز ته. کمپوز ته چې کله راغلو دلته ریسیپینټ کې به ولیکو 555. لاندې به ټیکسټ میسج کې به ولیکو 3G 3 غټ جی ده. دا به سینډ کو. سینډ به ووهو. دا د سینډ مو کو. نو دې کې به تاسو دا میسج یو میسج به تاسو راشي نو په هغې میسج کې به تاسو ته ووایي چې تاسو 3G فعاله شو. لکه دا د اوس ماته میسج راغی دا ده. خو اوس یې ماته دې میسج کې لیکلي دي ځکه د ما دغه وړاندیز له پخوا څخه فعاله وای تاسو مخکې په دې خدمتونو کې ګډون کړی او یا هم د شرایطو وړ نه یاست. د لا زیاتو معلوماتو لپاره 303 سره تماس ونیسئ. نو که چېرته بیا مثلا کوم سیم کارت نوی وي له مخکې څخه راجستر شوی نه وي نو هغې کې به ولیکئ تاسو میسجونو د 3G سیسټم فعاله شو. دا و د نن ورځې د موږ د روشن د انټرنیټ د APN سیټینګ جوړولو طریقه. که بیا چېرته څوک غواړي چې همدغه طریقه کې څه مشکل لري بیا څه ستونزه یې پکې نو زموږ د ویډیو اخر کې د موږ ویډیو ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان وهئ. او که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې هم کړئ چې نورو ملګرو سره شریکه شي. او که چیرې کوم نظر لرئ او که دغه VPN کې څه مشکل بیا هم لرئ له موږ سره نظر مو شریک کړئ چې تاسو نظر ته مو جواب ورکړو.